هغه حدیث ته مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کم سړی چې خپل رب یاد دی او کم چې نه یادوي د دوی مثال د مړي او د ژوندي دی. د مړي او د ژوندي، یو طرف ته مړی دی او بل طرف ته ژوندی دی، د دواړه یو شان کېدی نشي. کم زړه چې خپل رب یادوي د زړه ژوندی دی، کم زړه چې خپل رب نه یادوي دی مړ دی مړ. ځکه که تاسو لیدلي لکه ته به یو کس ته نصیحت کې د یو عبادت طرف ته به د هغه شوق را پیدا کړي خو هغه نه راځي هغه طرف ته، ځکه چې د هغه زړه د دې عبادتو سره عادت نه دا زړه یې مړ شوی دی. هر چې روغ زړه دی نو دی په عبادتو ستړی کېږي نه، بلکې د عبادتو سره د جوش او جذبه محبت د الله سره، قدر د الله، تعظیم د الله، اجلال د الله دا ښه ډېرېږي. د روغ زړه ګورې یو غټه نښه ده چې د الله په عبادت سره چېرته نه تنګېږي، بلکل نه تنګېږي. د الله په یادولو سره نه تنګېږي بلکې د هغې سره ښه ژوندی کېږي او ښه تازه کېږي او ښه په جوش او جذبه کې راځي. شاعر وی والذکر فيه حیاة القلوب کما یحیی البلاد اذا ما ماتت المطر. الذکر فيه حیاة القلوب، د الله په یادولو کې ژوند پروت دی د زړونو دپاره، خو د هر زړه دپاره نه، د کوم زړه دپاره چې هر زړه روغ زړه وي. چې کله یو انسان اوس د الله ذکر وکړي داسې روټیني غونته کې یو څو اذکار ووایي او زړه یې غافل وي، زړه یې بې پروا وي، هېڅ توجه یې نه وي، هسې بس هغه روټیني غونته کې ذکر وکړي، اوس دا ذکر هېڅ اثر نه کوي په زړه، په زړه یې اثر نه کوي. که تاسو خیال کړي دا به تاسو ته یو فایده ذکر کړم ټولو مسلمانانو ته. یو غټه غلطي چې هغه ما ملاحظه کړې ده، د دې مانځه نه بعد دا کوم اذکار چې دي په دې کې دا سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، په دې کې اطمینان نشته. ډېرو خلکو زه اطمینان نشته. اگه دا غلطي ښه واضحه غلطي ما لیدلې ده. لکه اوس ګوره ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دا د ټولو حال دی. وره دا د ټولو حال دی الا من رحمه ربي. ډېر لږ الحمدلله 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسوي. دا طریقه ده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ډېر لږ وایي وره دا غلطي. اوس کوم سړی دا خبره مې دې پر یو سړی روټیني ذکر کوي راووتو نه د دې معنی ته توجه شتي، نه د زړه دې طرف ته زړه دې طرف ته متوجه هېڅ هم نشتي، نو دا ذکر د ده زړه له فایده نه ورکوي. په هغه ذکر سره زړه ژوندی کېږي چې انسان ورته توجه وي، په اطمینان سره وي، په سکون سره وي، سوچ پکې وکړي، فکر پکې وکړي، تدبر پکې وکړي، په معنی ځان پوه کړي، رب العالمین ورسره د ده د زړه د روح کې ور ژوندی کړي. نو څو نښې شوې؟ څلورم نښه دلته دا فایده م یاده کړئ ورسره چې کله دې زړه تنګ شو د عبادت نه، او چې کله دې سستی د پکې راله او عبادت ته نه پاتې شو، او زړه درته وایي چې نه داسې او نه دغه شان او هغه عبادت یې باندې پرېښود، نو پوهې چې زړه دې روغ نه دی، بیماري پکې شته. زړه کې دې بیا بیماري شته چې ته یو انسان تنګ شي د الله د بندګۍ نه، په هغې نه خوشحالېږي، او د الله په ذکر او اذکار سره نه خوشحالېږي، او د الله په یادولو سره نه خوشحالېږي، د زړه بیمار دی، دې کوم شک نشته. پنځمه نښه دا ده